بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتاك حديث الغاشية آیا ته د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلي وي، سخت زیار ایستونکي ستړي کېدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کېږي. د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرې ایسته کېږي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي، په خپلو کړو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بېځایه خبره به هلته وانه وي. فيها عين جارية په هغه کې به چینې بهیږي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. په هغه کې به لوړ د ناستې ځایونه وي، ډکې پیالې به ایښودل شوي وي، پر پټ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. دا خلک یې نه مني، نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي؟ وإلى السماء كيف رفعت. اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی؟ وإلى الجبال كيف نصبت. غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاک درول شوي دي؟ وإلى الأرض كيف سطحت. او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. خانو ای پیغمبره نصیحت کوه، ته یوازې نصیحت کوونکی، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې. البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي، بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی.